رفع الیدین چې وابیان تاسو کتلی وي ځان نه مچان شړي منځونه کوي دا لاسونه ښکته بره کوي داسې یې ښکتي او کولو کولو ودرېږي یو ځای په یوه طرف ته یو بل طرف ته مونږه اهلسنه والجماعه والا علما په اتفاق سره وایي چې دا مونځ دا خلاف سنت دی دی وایي نه نبی علیہ السلام مبارک دا مونځ کړی دی زه م ورته یم کړی دی دی وایي رفع الیدین یې کړي دي زه م ورته ویم رفع الیدین یې کړي دي ما ته وایي تی ولې نه کړي ښه چې ته رفع الیدین نه کړې او زه یې کوم نو ته ما ته څه وایې زه ورته یم ستا مونځ خلاف سنت دی دلته یو څو بنیادي مسلې د دې نه مخکې چې زه درته په دې نور دلایل بیان کړم اولنۍ بنیادي مسله دا یاده کړئ ګوره دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت عمل دی په دې پورې به استهزا او ټوغه نه کوئ دا بنیادي خبره یاده کړئ دې ته ماشي شړل دې ته مچان شړل دې ته د خره د لکۍ په شان لکۍ وهل دا قسمه خبرې دې قسمه سنتو پورې کول دا په اصل کې ته د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه پورې مسخره کړي او چې زه ته دا ووایم کومې چې نه مني چې ته چې مانځه ته ودرېږي او ولکې الله اکبر ووایې نو ته هم دلته ماشي شړې که مچان شړې نه داسې ونه وایې کافر به شي دا خو د پیغمبر نه ثابت طریقه ده ځکه یې موږ کوو نو دا موږ درته د چا طریقه بیانوو زه خو ته هم د پیغمبر خبره کوم نو دې پورې استهزا و هلته استهزا نشته هلته استهزا حرامه شوه بله مسله دا یاده کړئ ګوره صحیح صریح واضحه صحیح سند والا دلیل سړی په یو مسله وښیي بیا پې عمل کوي په هسې تشو قیسو ډکو اسلو کمزورو روایتونو باندې مسلې نه ثابتېږي لکه اوس کم کسان چې دا وایي چې رفع الیدین کول نشتي مانځه کې اجي وایي دا مشرکانو منافقانو به بوتان ایښودي وو په ترخونو کې مشرکان هغوی به بوتان ایښودي نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې لاسونه اوچت کړي چې دا بوتان ولیږي دا خبره به حیران بالی شي چې کله درته یعنې هوښیار سړی به په دې کې به ځان په زور قمقل کړی به لیږي اوله خو دا خبره چې مشرکان مکه کې وو اکثر مکه کې رسول صلی الله علیه وسلم داسې مونځ نه دی کړی چې شاته پسې مشرکان ولاړو مکه کې رسول صلی الله علیه وسلم کمزور خو به ځان له خپل مونځونه او د هغه د ملګرو مونځونه پټ مدینه کې منافقان په هغه پسې شاته ولاړ به او منافقانو په ظاهره کې ځان مسلمان ښکاره کوو نو بوتې جومات ته ولې راوړو ځان کافر ښکاره کوي منافق څه وایي چې ظاهره کې څه مسلمان کلمه به یې وي د رسول صلی الله علیه وسلم سره په مجلس کې کېناستو ګرځېدو را ګرځېدو به نه دې بوت راوړي چې خلکو ته حقیقت ښکاره شي دا د منلو خبره بله خبره چې عجیبه ده دا دې ته د ماشوم هم ذهن تلی شي چې دا د دغه رفع الیدینو سره ولیږي نو د اولني پیر رفع الیدینو سره ولې نه ولیږي د الله اکبر سره چې ته چې مانځه ته ودرېږي مانځه ته چې موږ ودرېږو ټول داسې کوو که نه بلکې زموږ خلک خو پکې غوږونه هم تاوی راتاوی هغو خو لاسونه له منډه اوچت کړي نو چې دومره تا لاسونه اوچت کړي دي او غوږونه تاوی راتاوی نو دلته د بوت ولې نه ولیږي بیا رکوع له چې سړی لاړ شي د سړي د الله سم وغځېږي په زنګنانو پروت یو دا کافر بوت ته یې ښتی دی په طرح کې نه ولیږي سجدې له پکې ته لاړې لاسونه دې کېښودو بیا دې راوچت کړو بوت نه ولیږي او دا څه کمقلانو چې بوتان یې په طرفونو کې ایښودو دوی په جیبونو کې ولې نه راوړو خو جیب ته به بوت اچولی قصه به ختمه شوې چې په طرف کې یې بوت نیولی ښه اوس دا داسې خبره ده چې په دې رد کولو باندې ما ته ځان کمزوری ښکاري یعنې سړی چې ته په یو داسې خبره رد وکړي چې سمه خبره یې د هغه مزه وکړي نو اوس زه په دې باندې څه رد وکړم یعنی یو قصه نه اصل شتی نه نسل شتی نه سر شتی نه خپې شتی خو زمونږ ځایونو کې بعضو مشهوره کړې ده